بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درنو هیوادوالو بالخصوص پالن کې مشته افغانانو سلامونه او احترامات مو ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانانو سرتاسري شورا پالن کې د عدلي وزارت سره په مختلفو مسایلو خصوصا د افغان اډمیشن پروګرام یا AAP په اړه څو ځلې ملاقاتونه درلودل او دې شورا تل هڅه کړې چې د افغانستان یا د افغان اډمیشن پروګرام د اعلان شوي تعداد چې د وزارت لخوا 1500 ټاکل شوی دی په هغه کې زیاتوالی راوړي او هیله لري چې تعداد اضافه شي. تېره اونۍ د افغان اډمیشن پروګرام مسؤل موږ ته ایمیل راستولی غواړم چې له تاسو سره یې شریک کړم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په نږدې راتلونکي کې یو ګڼ شمېر کسانو ته به منفي ځوابونه ورولېږل شي او هر منفي ځواب به له ځان سره یو دلیل هم لري، بې دلیله به نه وي. که چیرې تاسو ته منفي ځواب درشي نو تاسې کولی شئ چې په لاندې بڼه اپیل وکړئ تر څو ستاسې دوسیه یو ځل بیا وکتل شي. لومړی تاسو تر 20 ورځو پورې د اپیل حق لرئ او دا اپیل یوازې د ایمیل لارې کولی شئ. دویم، د خپل اپیل لپاره باید صحیح او قوي دلایل ولرئ تر څو دوسیه مو یو ځل بیا وکتل شي. دریم، دا اپیل یوازې د ایمیل له طریقه ده، یعنی تاسو محکمه، کورټ یا کوم بل ځای ته نه ځئ بلکې یوازې د ایمیل له طریقې مخکې ځئ او اپیل کې نوي اسناد نه قبلیږي. څلورم، ستاسې د اسنادونو یا دوسیو سره کتل د یو دریم ګړي مسؤل شخص لخوا لیدل کیږي، یعنی هغه کس چې تاسو ته منفي ځواب درلېږلی و هغه بیا ستاسو دوسیه نشي کتلی. پنځم، ستاسو د اپیل پروسه تر 50 کاري ورځو پورې وخت نیسي. نو عزیزانو، که په لنډه کې ووایم دغه ټول موارد په لنډو کې د اپیل پروسه له شروع څخه تر پایه پورې تقریبا 10 هفتې نیسي. په دې پروسه کې هیڅ قسمه نوي اسنادونه نه قبلیږي. د دوسیې له سره لیدل د دریم مسؤل لخوا څېړل کیږي او هیله دې نه وي چې دا پروسه یا دغه اپیل وړیا اپیل دی کوم چارج یا فیس نه لري. نو عزیزانو، دغه معلومات تېره اونۍ موږ سره د افغان اډمیشن پروګرام د مشرتابه لخوا شریک شوي وو. موږ تل هڅه کړې ده چې تر څو وکولی شو هر هغه څه چې زموږ او ستاسو د ټولو لپاره مفید او ګټور ثابت شي، د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي هغه وکړو. خو دا چې وزارت یا مربوطه ادارات خپل شرط و شرایط و قوانین لري، نو انشاءالله العزیز په راتلونکي کې به کوښښ وکړو تر څو تاسې خپل که چېرته هغه ډله افغانان چې منفي ځوابونه ورغلي دي یا ورځي هغوی د اپیل نه وکړي، نو بیا به د شورا یو مجلس هم را جوړ کړو داسې په میاشت کې او هغه دوستانو چې اپیل نه کړي دي د هغې به یو لیست جوړ کړو او بعض دوستان به بیا دغه افغان اډمیشن پروګرام د ادارې سره یا د ریاست سره یا د مشرتابه سره کینی تر څو په لارو چارو او په ګټو یې خبرې وکړي. ښاد، اباد او بریالي اوسئ. دغه پیغام تر نورو ورسوئ تر څو ټول دوستان خبر شي. السلام علیکم.